د بده مرغه زمونږ زیاتره ځوانانه ذلیله شوله، رسوا شوله، تبه و برباد شوله. خلک ورته په سپک نظر باندې ګوري. مور او پلار تی خفه دي، الله تی خفه دی، رسول تی خفه دی، نه د ځان په کار راغلو، نه د خپل خاندان په کار راغللو. ورځ تر ورځه د ناکامۍ طرف ته ځي. دا اخرنۍ شپه د 2023 ستاسو سره پاتې شوله. هم نن فیصله وکړه چې زه به ولې غریب پاتې کېږم، ما ته به ولې د خلکو خبرې راوړي، زه به ولې بې عزته کېږم، زه به ولې رسوا کېږم، زه به ولې ذلیله کېږم. د دې ولې جواب راولټوه. زه به ولې مونځ نه کومه، زما نه به ولې زما الله تعالی او زما پیغمبر خفه وي. مین ریزن دا دی چې ته خپل ځان نه پېژنې. تا د اوسه پورې په دې خبره سوچ ونه کړو چې زه څوک یم. اوس که ته غواړې چې ستا په ژوند کې بدلون راشي، نو پکار دی چې هغه دوستان د ځانه لرې کې کوم چې تا ناکامۍ طرف ته بوځي. ځکه چې هل مر والا دیني خلیلي، ته چې په کوم محفل کې کښېنې چې 2023 دې څنګه و، د 15 ستا نه ښه کېږي او نه د 16 ښه کېږي، ټول عمر به ته ذلیله او ته به رسوا یې. فالتو خبرو پسې مه ګرځه. په یو محفل کې ته ولې ذلیله کېږې؟ تا ته ولې خلک سپک ګوري؟ په دې ولې باندې سوچ وکړه چې دا ولې زما سره کېږي. ته پخپله د خپل ځان عزت نه کړې. تا د اوسه پورې ځان نه دی پېژندلی. ته پخپله باندې راشه، د خپل ځان سهاره جوړ شه. ګوره په دې خبره باندې ځان پوه کړه، دا بره لاس د دې لاندې لاس نه بهتره دی. ورکوونکی جوړ شه، د خلکو نه غوښتنې مه کوه، فریاد مه کوه، جړاګانې خلکو ته مه کوه. خپل ځان وپېژنه. نن فیصله وکړه چې زه سبا سهار وختي راپاسم او خپل لمونځ وکړم. ځان له یو شیډیول جوړ کړه چې کوم ځای کې به کښېنم، څه کار به کوم، ما ته څه کول پکار دي، په کوم ځای کې زما عزت ما ته میلاویږي، کوم ځای کې زما بې عزتي کېږي. په دغه منځ کې موازنه وکړه چې تا ته څه کول پکار دي. ټول عمر به ته همداسې ذلیله یې. چېرته سکلز زده کړه، مطلب فزیکل چېرته لاړ شه، د چا سره زده کړه وکړه، د ښې خبرو کوشش کوه چې ښې خبرې وکړې، ښه اخلاق ځان ته برابر کړې. په داسې محفل کې کښېنه چې تا هلته زده کړې کې، نور ځان مه ذلیله کوه. هغه څیزونه پرېږده. په دې خبره باندې ځان پوه کړه چې نور هم رسوا کېږي. په دې کومو څیزونو کې چې ته په دې کال کې لګیا وې، دا نن چې کوم روان دی، ته نور هم د دې نه ذلیله کېږي. ورځ تر ورځه هر څه مطلب بل طرف ته روان دي. تاسو په دې باندې په خپل هم پوهېږئ، نو ناکامۍ طرف ته ځي. ورځ تر ورځه په دې خبره باندې سوچ وکړه چې آیا زه به سبا څه کوم، زه به بله ورځ څه کوم. ستا بېګانۍ شپه تېره شوه، بله ورځ شپه تېره شوه، هفته تېره شوه، میاشت تېره شوه، کال تېر شولو، ستا په دې کې څه آوټپوټ راووتلو، تا څه وکړله، څه مایند سیټ دې شته، څه سوچ دې شته، څه به کې، څه به درنه جوړېږي، مستقبل کې به څه کې. د مور او پلار به ته کله په کار راځي، د معاشرې به ته کله په کار راځي، د خپل ځان به ته کله په کار راځي. د دې لپاره ته سوچ وکړه. دا هر یو څیز چې دی دا په سوچ باندې کېږي، دا په فکر باندې کېږي. الله تعالی وایي چې چا څنګه په ما ګمان وکړو، زه د ګمان مطابق ورسېدم. هغه ځای کې کښېنه چې تا ته عزت میلاویږي. سوچ وکړه، فکر وکړه، ولې ناکامه یم، ولې ذلیله شوم. ته ځوان یې، لا ستا سره وخت شته. پرېږده هغه څه چې کومو څیزونو ته ناکامۍ طرف ته بوتلې. په کوم ځای کې دې غلطیانې کړې وې، بیا بعدګر دپاره یعنې سبا نه هغه غلطیانې بیا مه دوهراوه چې پای کې ته ذلیله کېږې، ته پای کې غریب کېږې، ته پای کې ناکامۍ طرف ته ځې، تا له څوک عزت نه درکوي. ښه پراپر یو شیډیول د ځان دپاره جوړ کړه چې یاره بې زه به څه کوم، زه به څنګه په مخ کې وړاندې ځم، څنګه به د چا په کار راځم، زما الله به زما نه څنګه خوشحالېږي، زما پیغمبر به زما نه څنګه خوشحالېږي، ورځ به مې څنګه ښایسته کېږي. خلکو ته وګوره، کامیابو خلکو ته وګوره. په خپله معاشره کې چې ته اخلاق زده کړې، نو د نورو خلکو سره کښېنه چې کومو خلکو کې اخلاقیات دي، چې کوم خلک ادب کوي د نورو خلکو، د هغه خلکو سره کښېنه. او چې د ناکامه خلکو سره کښېنې، ټول عمر به ناکامه یې، ذلیله به یې، رسوا به یې. هم نن فیصله وکړه، الله تعالی دې ژوند بدلوي او ډېر ډېر به په مخکې وړاندې لاړ شي. یو جهان.